پاکستانی حکومت د پښتون ژغورنې پر غورځنګ فشارونه ډیر کړي دي. پاکستانی حکومت پر منظور پښتون او د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې فشارونه ډیر کړي دي. د راپورونو له مخې تازه د منظور پښتون پر ضد پاکستانی حکومت ته د خیانت په تور عریضې شوي دي. دمګړۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي په پاکستاني زندانونو کې په بیلو تورونو بندیان دي. دغه غورځنګ یوه غړي ثنا حجاز ویلي چې تر دې دمه د منظور پښتون پر ضد پاکستانی حکومت 10 قضیې راپورته کړي دي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ دغه غورځنګ لسګونه فعال او مبارز غړي د پاکستان په بیلو زندانونو کې بندیان دي. بل پلو منظور پښتون ویلي دي چې د پاکستانی حکومت دغه ډول ظالمانه کړنې به د عدالت غوښتنې او حق غوښتنې غږ چوپ نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2 کلونو راهیسې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دغه غورځنګ د بشري حقونو د نړیوال بنسټونو او پالیونو له ملاتړ هم برخمن دی.